اول باید دا مقدمه زده کو چې په دنیا کې هر نوی شی چې راځي ګوره دا نوی نه ده دغه یادونه الله پاک 1400 کاله مخکې کړې موږ تاسو وایي ساينس نوی شی راغلی دا نوی نه دا ټول قرآن کې یا اشارتا یا تفصیلا شته داسې موږ تاسو نه پوهېږئ تاسو کوم ځای علماء راوستي اوس ټکنالوژي قرآن کریم کې اشاره شوې ده 14مه سپاره سورۃ النحل کې الله فرمایي 8 نمبر آیات ده والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله فاك فرماي بيغوا كي صحابه کرام ته فرماي رسول الله بارك يد الرسول والخيل والبغال السنه كچر حمير خر لتركبوها وزينة تسبادي بو کوي زي ورځي او زینت هم د خایست هم ده چې بس اصل لري او خاطر د مشرانو کې څه دي چې بس کور کې اسونه ابو ډیر اكو سو کې تاسو موټري خلک اسمه کما ده په خاطر چې تاسو اسو سورلی بو وخبو نو غبو عزتمن سره یو بسلا په نوې لحاظ دا موټر لري اصل لري مخې باسان او خایست هم ده زینت ده خو الله په څه فرمایي ويخلق ما لا تعلمون الله وینده کې بده شان پیدا کړ چې تاسو معلومات نشته څنګه معلومات نشته اوس کو بیغور کې الله پاک فرمایلی وایي کنه چې موټر پیدا کوو چې ټانک پیدا کوو چې تیاره د سیریل ګاډي صحابه دا کله مننه 1600 کلمه کې دا شان تصور کړي دا تاسو هم تاسو په ځون باندې دیس کلمه کې دا شان تصور تاسو کوو دا اوس کوم تاسو موږ تاسو تصور کړو دا شان نو کنه چې ورو ورو د شهر وتلای دا مال لبس لګي چې موبایل باندې یو بل څه خبرې پکې کنه به بل نه یو بل شهر وتلای دا بل دایږي ما نه دا چې خبرې نه ولل دایږي خدا راځه آینده کې خدا څه کې ان شاء الله درس نور خدا څه کې ولما نشته که تاسو د ټکنالوژي ناسا تصرف کار کوي هغه اوس په دې کار روان کړی و د انسان څخه لمړ شي اشرف بن خالد کوم څه هغه ده کنه ماده ده په دې کار کې چې دغه لاس کله بعد راځي نه به څه دې تعجب ونه خاري نه څه کې خلک سره روان نو الله فاک انت څو لاس کله مخکې دا ویلي چې ويخلق ما لا تعلمون زه به د شان پیدا کې پیدا کوم تاسو نه پوهیږئ چې باندې دا پیدا کې تاسو مخکې تاسو وینئ دا چا تصور کوو چې تیار به 2-3 نفر به هیڅ په واقع روان دا چا تصور کوو نو محترمو دا قرآن کریم کې شته دا ناروا شی نه ده ساینس علم ټکنالوژي مخته ځي بالکل صحیح ده دا قرآن کریم کې شته غلط استعمال یې نه شي اوس د صحیح استعمال څنګه ده پخوا به خلکو څه کول ګورئ پخوا به خلکو چاته معلومات حاصلول خط به لیکه استازی به لیکه کنه خطونه وکړه تاسو د 40 کلمه کې 10 کلمه کې وخت ریاض کوي به ته مونږ کولای او ګډي سلامونه دوه سلامونه لکه د غرونه تاسو د څه وخت درور سي ساجه مو کې تکشن شي تناسي کنه خبرې مې لګلې کنه وته خپل د پیټیم سره تفلې یو څه د ورسره شدنه بیا درې مې بعد بل صورت به پیټره ولې کنه او ابو خوشاله خبر اول مستسي حالات د بلانکای خدو بلانکای مرس د کته ماتو د پیټو زمانه تیر شو ابو خالد خطو زمانه وا حتی يرك مرغان بو کفتري دوته به خط راځو غاړي غوبو ور یا به اساس به اسباني ولې کنه مثلا کابل ته سې په خاصه د حدیث عشان دلته زمانه نه ده انت تاسو سره ولدي اوس هغه شان د ضرورت نشته یا تاسو زموږ وسخنی اللي شخت لګري ځه نیم لګري جوب کې دروي بس الو واده ده سره پاکي جنازه ده پاکي کې غونډه ده ختم ده ماړی ده ټول خبري یو پوسټ په فیسبوک ته ټول دنیا خبري واتس اپ سټوډیو ټول دنیا خبري ټیک ټاک ده یوټیوب ده اته مسائل نه رسیدل ته خبري سي ایران کې جنگ ده منځني ختیځ کې جنگ ده ما کې خلک میاس نه خبري نو صحیح ده دور علمي په مختک سوی ده دغه اسلام رد نه کیده تایید کیږي که تاسو د معراج واقعا لکه پس منظر وګورئ کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج راغی صلی الله علیه وسلم به دا کافر ورته ویلي دا څنګه کېدلی چې تاسو معراج ته تللی بیت المقدس ته تللی په د یو شپه کې کنه اسمانو ته تللی جنتونو د زګونو دي لیدلي بیا د مشرکانو سیو دغه بیت المقدس لیدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول وای زه سیده کته بیت المقدس ته تللی مونږ ته نه خالي واخه درازي څومره دي ستنې څومره دي کوم ځای کې درازه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ساتي نو پیغمبر کتابونه لیکي دته نقشه الله پاک راو تاسو کوی ګورو تلویزیون ثابت څه دي لکه تاسو تلویزیون ته ګور پر دی کنه سکرین د نقشه ملایکو ته راوړل چې ورته وای کتل هر څه باندې دوی درازي دي د مرستاني دي او دغه کې دا درازه کېده دا خلاص صحیح دا خلاص لري ته تلویزیون ثابت څه کنه انده ته ثابت څنګه سو سیرت وی دا سکرین کوم جوړ درا چې دا به نن خلاص لیدل څه په تاسو کومه کې لیدل هغه ډېر لري د دې ورځې مزل ده دا نیو شان نه دي دا په اسلام کې ثابت نشته لازم موږ خبر نه هم تاسو کمزوري ده دا ټول کریم کې مستا اشاره تفصیلا سیرت کې ستا
خو اوس مهمه دا ده چې ناوړه استفاده تاوان څومره لري. په اوس وخت کې چې د انټرنیټ ایجاد شوی دی کنه، سټلایټ دي، سپوږمکۍ دي کنه، فاسې درولې دي، کیبلونو کې د سمندرونو کې کیبلونه تیر شوي دي. مثلا فیسبوک د امریکا رامنځته کړی، کوم سمبورګ نه څه بلا ده. واتساپ هم دوی ایجاد ده، ټیک ټاک د چین ایجاد ده، یوټیوب د امریکا ایجاد ده، دغسې نور شیان دي کنه، انسټاګرام د نور چې هر شی موږ دلته ثبتوو، اړیکه ثبتوو، غږ چا سره غږېږو، اول هلته ثبتېږي. تاسو اړیکه ډیټا سیور ورته وایي، ډیټابیس. موږ تاسو یوټیوب صاحب جوړ کړو فیسبوک ته، اول امریکا کې هلته ثبتېږي. ورته سپیکر ونه کړئ دا بس چې موږ تاسو مثلا غږېږو، دوی کولی شي موږ تاسو اړیکه رسوا کړي. موږ مسلمان بالا وهلو، خپل احترام نه لرو. نو دا امریکا چې اول جوړ کړل، دی اصل کې د نظامي او د پوځي ځواک لپاره جوړ کړي دي. صحیح ده، د پټ معلومات، استخباراتي معلومات د دې باندې پیدا کړي. خو وروسته عام بازار ته وړاندې شول. هر چا جوګ یې وګوره، واتساپ شته، مسنجر شته، فیسبوک شته، ټیک ټاک شته، ځوانان ټول پکې مصروف دي. دا اصل کې نظامي اهدافو لپاره جوړ شوي. نو محترمو ښې ګټې هم لري. نو هغه دا ده چې پخوا به درس او تدریس او کتابونه به لیکل کېدل کنه، اوس اسلامي دعوت هم ده. اوس اسلامي دعوت هم اکثره په انلاین بڼه شوی ده کنه. ګټې دا دي مثلا تاسو تجاران وروڼه دي کنه، ډېر ضرورت لري د انټرنېټ، ډېر په همدې باندې کار کوي. دومره سامان در ورسېږي، دومره راولېږي، همدا انټرنېټ ده، واتساپ ده. او بل انلاین درسونه دي. اکثره اروپایي ملکونو کې چېرته غیر مسلمان ملکونو کې چې مسلمانان اوسېږي کنه، انلاین درسونه تعقیبوي اسلامي هېوادونو نه. دا ګټه هم صحیح ګټه لري. او بل دا ده چې په پیسو لیږل را لیږل چې سیسټمونه ورته یې کنه، نو دا هم ګوره د انټرنېټ باندې کېږي، ډېټا سرورې دي کنه، همدې باندې کېږي. منیګرام سیسټم ده، بل ایس اف ایس سیسټم ده، واتساپ کنه. دلته پیسې ورجمع کړه، هلته بل ولایت کې خلک اخیستلی شي، اساني هم لري، ښه خبره ده. او بل د موږ تاسو اقربا دي، مسافرونه دي، موږ تاسو تماس ورسره نیسو، ورسره وینو، احوال پرسې کوو. صحیح ده، ضرورت ده، ښه ګټه ده. او بل محترمو کتابونو مطالعه په دې انټرنېټ نړۍ کې بېشماره په میلیونو کتابونه پراته دي. هر کتاب ته وغواړې مطالعه کوې، څېړنه پرې کولی شي. او بل محترمو حکومتي چارې په دې باندې کېږي. ودغه حکومتي خدمات دي، شفاخانې دي، غټې غټې کنه، تذکرو کارونه دي، نور کارونه دي، د مالي سیسټمونه دي، مستوفیت باندې حکومت په دې انټرنېټ باندې دي کنه، وصل دي کنه، ټول سایبري سیسټمونه دي، نظامي چارې ګوره، مؤسسات چې فعاله دي کنه، ټول په همدې انټرنېټ باندې. دا ټول هغه مثبت اړخونه دي. موږ تاسو دې سره بلد یو. مثبت اړخونه هم پېژنو انشاءالله. تجارت ده، د تجارتونو په د انټرنېټ باندې مسلمانانو کوم تجاران دي کنه، سامان ولېږه راولېږه. او بل انلاین درسونه دي، دا ډېر مهمه برخه ده. یعنې داسې پوهنتونونه دي چې انلاین درسونه ورکوي، حتی امتحان انلاین اخلي، سند هم انلاین درته رالېږي شته. او د پیسو لیږد رالېږد، مسافرو سره خپل اقرباو سره تماس اړیکه نیول دي، کتابونو مطالعه ده، حکومتي چارې دي، نظامي چارې دي، مؤسسات ټول په همدې انټرنېټ باندې چلېږي. نو انټرنېټ استعمال نو مثبت اړخ هم لري. خو محترمو بد اخر زمانه خطرناکې پایلې کومې دي؟ تاوانونه یې کومه دي؟ تاوانونه یې ډېر دي. دا ډېر مهم بحث هم د سوشل میډیا یا انټرنېټ یا فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک، ټویټر، واتساپ، مسنجر، یوټیوب، دغو تاوانونه څومره دي؟ نقصانات څخه غلط استفاده کوي. شپږ دانې دلته ذکر شوي دي، یو به ذکر. اول لوی تاوان دا ده درواغ نشرول، کذب. ګوره لویه ګناه ده، فسق ده. ان اکثره وخت حتی لوی دولتونه، استخبارات لوی لاس هم دا کار کوي. یو شی نشر کړي، عوام دي هر چا اوس مشر ده که کشر ده که حاجي صاحب ده که سپین ږیری، دا شی ورسره ده اکثر ورسره. نو ګورې هند هغه داسې لیکلي، اوس معلومات کې دا چا لیکلي، منبع یې څوک ده، سپورټ یې څوک کوي، چا حمایه کړی دا پوسټ. داسې سپورټ کېږي که نه. مثلا یو پوسټ وکړې 2000 روپۍ ورته داخلېږي که نه، هغه تا پوسټ په یو ساعت کې 2 لکو نفرو ته هم رسېږي. که دوی وغواړي مثلا 15 لکو نفرو ته هم رسېږي. که دوی وغواړي که تاسو ملګری که نه، تا ته هغه پوسټ مخې ته رسېږي. الله ولا داسې کار شوی، بخصوصا اسلامي نظامونه بدنامي، چې خلکو ویره خپره شي، ترس خپور شي، وډار شي، په خپل نظام بې باوره شي، په خپلو خلکو بې باوره شي، په اسلام بدګمانه شي. نو تر ټولو بد کار چې په سوشل میډیا کې دا دروغ نشرول دي. او موږ تاسو ځینې بیا مرسته ورسره کوو، شیرینګ کوو، لایک یې کوو، ډېر پام وکړو. دا مفته ګناه کې دا نسو، نه یې خوند شته نه یې اخیسته، بس مفته ګناه. او دروغ لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده، لعنة الکاذبین ده. قرآن کریم کې بل ځای کې راځي، نو رب ذوالجلال فرمایي قتل الخراصون، نو لعن الخراصون، لعنت کړل شوی ده په دروغجنو باندې. نو دروغجنو باندې لعنت ده، نو دروغ نه نشر کوو، دغه مخنیوی وکړو، پوښتنه وکړو دقیق دا چا نه نشر شوي. او بل دا ده
الله پاک بلکې فرمایي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله پاک هدایت نه کوي غچاته چې حد نه تریدونکي یو دروغ وایي، حد نه اوري بجای خبرونه نشري یا مجلس کې راسي مربع کې د سوي او بل محترم یو خبردان د مونږ تاسو فوتام ډیره مشهوره ده BBC د سوي BBC څه د لوح محفوظ نه راټاپه سوی ده BBC د سوي سوي ډیر پام کوي هم د لندن نه راغلي BBC دا مخفف ده ابریویشن ده بريتش برودکاسټ کمیټي د لندن خبرندویه اداره لندن نه راخبري نو د انګریز من نه اشاره خبري څه دروغ څه برختیا متاسو وي سیده 100% بدري برختان کې وي هو اتمن مال ګورګړي کنه متاز ذهن خرابي دیموکراسي ته خدمت کوي کنه باطل نظامو ته خدمت کوي ولکه خبره ته نشي کرو نشر کې یو خبر خباثت به خامخا کوي ایو نه خبر څه کې وصلو کې دوه درې نو محترم اوس خبره دقیقه نه وي ما نشروي ما بل چاته یې ته دروغ کې راځي ګناه ده کبیره ګناه ده مفت ګناه کړی او دغه درو نشرول ځینې خلک په دې خاطر هم کې کفار یا نور منافق هیوادونه ټولنه کې ټولنیز امنیت خراب کی اقتصاد خراب کی نظامی ځواک خراب کی کمزوري کی او بل محترم وبل ذکر الله فرمایي ویل لكل افاك اثیم هلاکت ده هر دروغ تونکي دا ګناګار ته چې دروغ کوي افاک نه ولا د سګړي دي راکې چې خپل عالم د سګړي اوس دقیق نه ده خبر یو دي کې مجلس په پلان کې چې ولا کازیو نو نیمه نه ورته واخ سره فیصله یې غوښته کنه خبرې سوچ کوي دا خپل یو ماشه خلې تاني من واحد څه کوي نیمه واخ بشي چې غیمان خراب دي تاسو فیصله کوي ما ورته چې سبب دې خانه وړم سیده راځه ما سره مرکز بورصه هغه دکان ته درته بورصه کازي ګورته مو واستخې پیژنې نه ما ته بل چاري دا چې وي هغه پاره ته خدا څوک یو مجلس کې وایي زګوري یو دروغ لپاره بسل دروغ نور یې ولې څه کوي به مسله خبرې ما نشراو ګناه ده ولې چې عزت خرابه طب خپل ګناګار سره لیدلای ولا پلان کې ته ویل پلان کې پیژنې نه ولا یو مجلس کې کوم مجلس کې نیمه واحد ورته واخ سره فیصله ورته ولا دروغ دي هيسو دي مارين دروني لازم ثابته كده بعد كده دروغ دي كذب ده افاق ده او محترم بل ده په پټو ستر بار سنمو تسوي نو بس نشري ذکر حديث شريف کې راځي ګوره حديث باندې تاسو فکر وکړو ډیر خوندور حديث رسول الله فرمایلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع دې سړي ته دروغ کافي دي کنه چې هر خبر واوري نشروي تاسو فکر دروغ نه راځي کنه چې څو واوري نشري ته چیرته خبر واوري کې پیتاوي کې واوري کې بوجله کې واوري خبر نه تسوي دي ته دقیق خپل شخصیت ولې خرابې دروغ خبرو یعنی حدیث کې دا راځي و دې یو سړي لپاره دا دروغ کافي دي چې هر خبر سي اوري دای نشري بل څه دی نه مونږ تاسو خیر چاته یو خیر چاته وي تکلیف خو په خبر تکلیف کې کنه څنګه یو فتبینوا څنګه وکي الله وایي تحقیق وکي وره مولانا بشیر رحمه الله یو ډېر خبر کوله وی ډایرکټ خبر راوځي ډایرکټ هغه خېټه نه راوتلې کنه لا بیکاره جنه ته کول میم دي کنه نو بل شمس ته نو خېټه نه راوځي بیکاره جنه راوتلې بیکاره ځای نيسي مدار جنه راوتلې مردار ځای نيسي خو دا خبره خېټه نه راغله په مغزو کې د فلټر لکه د اوس جوړ د مجلس د خبر دی کول دا کنه بګه دی بوک کول وایي کنه ما کوي خلک دا سره یو خیال خبرې ته سوچ کی نو تاسو خپل منځ کې وایي دا سره یو خیال سره نو دغه دې کلک فلټر ورکوي په دماغ دا خبره سبا کوم سره اختیار وي کو دروغ وي څوک خپانه سي کوم به خپانه سي لازم خلک په پلان کې نه ولا غلط بس له وندرت باندې دا زوار دا زوار ولي کی دا خېټه نه رواسي تکلیف نه کوي بس فلټر کوي نه خراب نه راوتلي خراب دی ونیسي غونډه حفظ غونډه لري بنو نو دروغ نشه کې بمرسته نه کو ځنه بدروغ نه جوړو خلک دې نه دغه مجلس او باندې سي دروغ وي دا لا پرېزم دروغ نه کوي ملایکیم دروغ نه ثابت کی خلک مڅ مشهور دروغ نه ودي احتیاط وجاي خبري منكم ترادو بيزبطوا عشان كل احتياج اهو بيجينا نشرو دقيق مرجانيه كانت وين بيامنا نيسا بيدسوي نظام نيسا بيدس نبيكو او محترم ودخل اول تاوان تاسو درو نشر ول دویم تاوان دا د انټرنیټ سوشل میډیا د اخلاقی فساد یو لګانی پکې تاسو کتلې کنه عکسونه نه محرم خزي نو دا مخ ترازیک تو غړي ګونغړي راځي شتا په کار سلیم استباد څو تقوی کی خصوصا ځوانانو کنه دا څنګه نو ثابت کړی تاسو څنګه دا سر شو کې کنه چې دا نه محرم خصوصا کتل خصوصا بربندې می کنه یو لګانی کتل څومره ذهني تاوان لري څومره فشار لري څومره دماغ خرابوي څومره زړه توروي او څومره عمر لنډي دا شان اسلام څنګه شامل کړی ولې تاسو پیدا ده ګور نو دا بنو دا بل تاوان ده او خصوصا بیا د خنزیر اعلانونه کې راځي د شراب اعلانونه کې راځي کنه تخسر بیا هغه جذبه کمیږي هغه نه تشوق ذاتي ورو دا کې راځي لسه په حساب د فیسبوک کنه زی ګور مخ راځي عیسویت تبلیغ کیږي عیسویت دین تبلیغ کیږي الحاد تبلیغ کیږي
نو ځینې ځوانان کمزوري دیني مطالعه نه لري هغه غلس ورته صحیح هلته پیسې ورته مني ویډیوګانې شته کې وګورئ یو پاڼه ده حق لا پښتو کې معلومات نشري هم دې فیسبوک کې ده په ټیک ټاک کې شته حق لا ځوانان نبی صلی اسلام راغلي هغه حسابیت ده او محترم دریم دی وخت ځکه دلم کیسته او روږدي کېدل ځینې ځوانان خدمت روږدي سوي دي د انلاین گیمونه کې ښه پلار سره خپه مور سره خپه ورونو سره خپه ترونو سره خپه مونږ تر قضا وخت ځای هغه وخت دی په درس کې مصرف کې مکتب کې په کورس کې کنه هلته زلارس کورنی وظیفه نه استاد ورته خپه درس نسته زی ورازي بس مقصد کنه شوشای برابرې زما مکتب ته ځم ان د سهول کې استاد اوس ماته معلومات کېدل نم رسم سی بوګي دي حتی په شخصي مکتب کې دي املا ولا قسم زدي دا تاوان چا ده دا مسؤلیت چا ده په شخصي مکتب کې رسم سم درس دل املا سم نه سړي کړي خط ولا قسم ملکی د سره څنګه ملامت دي د تم تاسو ملامت دي تا کو نو زبېته کې نه ولې دا نیټ کې د چی شي په 16 سال ورته انټرنیټ شته باندې ضرورت است د کار شته تجارت کې کور کې بطل کو نسته پلار څه کوي ګوري اوله دا تجربه ده اوله باندې دوی څه کوي څولا لک درسونه کیه او هو دا کتابونه د اخلاص کول انټرنیټ کې درسونه دا غي ورزده کته کومې درکړي د 15 14 نو دا باندې ده غلط مونږ کې ګوره ځوانانو سرپرستانو والدې د خبرې ور ترخیص خو ضرور دي صح وخت ځای کې تاسو ځوانانو بس کرکټ ته راسي او چې اته راشي ټول ذهن یاد گیم کیږي گیمونه دی او ټاکی دي سټوریانی مکه وایي نو وخت ځای کېدل دي لمن ځای کېدل دي دا وخت دا وخت دوره ده یا بل شاب کته کې او کته نه کته کته کې پرې کېږي دا وخت در باندې راګرځي او بل تاوان د سوشل میډیا انټرنیټ دا ده اسراف دا کنه مې څه سمه انټرنیټ استعمالي تاسو فکر کړئ مثلا زه جمعې بیان ساتم دلته کنه دلته څلور سو 500 نفر او څلور خلک نه پرې نمبر پرسي خو زه کله انټرنیټ ته ځکه مې فیسبوک ته ټیک ټاک ته یا واتس اپ ته هغه ته 15 نفر وګوري زم دا ګټه عام شي زه چې دا درې ویډیوګانې جوړوم نو مانه په جمعه کې 200 خوري په میاشت کې 800 روپۍ او دوی څارو ویډیو جوړي ارز ویډیو ډاونلوډ دی او روز یوټیوب ګوري حتی دا کرکټ میچونه آنلاین ګوري تاسو مې بي خوري دا اسراف څه کنه دا پیسې کومه راځي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله پاک فرمای وای دا مبذرین سره اسراف کوونکي دا شیطان ورونه دي او شیطان دې رب ډېر ناشکر ده خو تم ناشکر یې یو اسراف کوونکی